الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. یو ورور سوال کړی دی چې زه هره شپه د خپل کور والا سره ملاویږم نو 3 کرت یا 4 کرت زه کورواله کوم. آیا زه اوس یو غسل وکړم او کنه 3 کرت یا 4 کرت چې زه ملاو شوی یم نو په هغه اندازه باندې زه غسل وکړم؟ الجواب: په دې مسله کې 2 صورت دي. یو صورت داسې دی یو انسان دی هغه خپل کور والا سره ملاو شي بیا غسل وکړي بیا چې کله اراده لري چې بیا ملاو شي نو بیا به هم غسل کوي. او که چېرته انسان داسې دی چې هغه مثال په طور ماخوستن شي 10 بجې شي کوروالی وش 11 بجو کې بیا کوي خو منځ کې غسل نه وي کړی ولې نو الغرض که په دې یوه شپه کې 20 کرت انسان کوروالی وکړي یو غسل به کوي. بیا په دې کې ښه طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو سره ښودلې ده. هغه طریقه دا ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې انسان د خپل کور والا سره کوروالی وکړي او بیا اراده لري چې بیا مو سره ملاو شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې منځ کې یو کرت تاسو اودس کوئ د هر 2 کوروالو په منځ کې چې کوئ یو کرت اودس تاسو کوئ. وجه دا ده علما فرمایي ډاکټران هم فرمایي چې په دې سره انسان بدن ته بیرته طاقت میلاوي. د کوم قوت او طاقت چې انسان د بدن نه وتلی دی د دې اودس په ذریعه باندې الله رب العالمین هغه د انسان ته بیرته راواپس کوي. نو په دې وجه باندې انسان که په شپه کې هر څو کرت میلاو شي خو چې په منځ کې غسل نه کړی په انسان باندې یو غسل دی. او که انسان د هر کوروالي کول نه بعد غسل کولی شي هم ښه خبره ده. دې کې هېڅ قسم ممانعت او شریعت نه ذکر کړی.